د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علیه السلام سره ډیر زبردست جنگونه کړي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خدای مسلمان یو ډیر د عربو یو مشر چې هغه ډیر زیات هوښیار او ډیر قابل او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو عمرو ابن العاص رضی الله عنه دی هم مسلمان شو او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول او پیژنئ د ابو جهل و عکرمه دا خدای پاک مسلمان او واقعات یې څنګه حضرت خالد ابن ولید وای چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتله چې کوم جنگ کې به زه د نبي علیه السلام سره شریکېدم او ما به د صحابه مقابله کوله نو هغه وخت هم زما د زړه ماته وایي چې دا ته څه کوې بس قومیت او د قوم دپاره جنګېدم نو زړه مې مطمئن و زړه به مې خفا و وایي چې کله نبي علیه السلام حدیبیې له راته وی ما ځان سره د شاه سوارانو د اسونو د لښکر واغېسته او مونږ وی چې دي به مونځ کوي یو ځای کې او د مازدیګر دا مونځ داسې دی چې دا مسلمانان نه پرېږدي نو یو مونځ هم نه پرېږدي خو دې له ډېر لوی اهمیت ورکوي ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی چې یو مونځ هم نه ګورې پاتې نه شي ټول به کوئ او پوره په خپل خپل وخت کې به یې کوئ وګورې مازدیګر به خامخا کوئ نو ما ته خو د مازدیګر د مونځ اهمیت معلومه نو مونږ وایي چې د دې په مانځو درېږي مونږ به د یو غونډی شاته ورته پټ یو ناګهاني به پرې حمله وکړو مسلمانان چې مونځ کوي ټولې به یې ښه دي توجه به نه د جنګ نیت به نه بس چې تر څو دوی ځان سنبالي نو مونږ به قصه ختمه کړي یو ځای م وله وټاکه په داسې اندازه م وټاکه چې دوی به دلته مازدیګر را رسېږي د مازدیګر مونځ به کوي دلته به پړه وچوي عربو ته خو ځای نه معلوم و که نه ارده خو به چا خیمې نه ښخولې په لاره چې به تلل یو خاص ځای نه هغه ځای کې به خلکو مسافرو خپل پړه وچو نه هغوی ته هغه پړاو معلوم و چې دلته مازدیګر را رسي او دلته به خپل پړه وچوي پړاو به یې داسې ځای کې چې هلته کې سوري وي ځمکه هوارئ میږي وغیره پکې نه اوبه ورته نږدې وي خشاک ورته نږدې وي چې داسې ځای نه دا به مخصوص پړاو نو ځای نه وي موږ یو ځای کې ورته په تاک کې کېناستو وی روغه لار وه نبي علیه السلام هم په هغه لار را روان دي جاسوسان موږ مقرر کړي د هغې اطلاع راکړه چې په دې لار راځي وی نه ګنې لار بدله کړه په بل لار لاړ وی ما ملګرو ته وی چې داسې معلومېږي چې دا رښتونی پیغمبر دی ګوره یکدم یې لار بدله کړه دوی ته څه پته وه چې موږ د دې غونډۍ شاته پټ ناست یو د دوی جاسوس خو موږ چېرته نه یو لیدلی او موږ پوره تیارې کړې دي د دوی د مرګونو او مکمل لار بدل کړ په بل طرف ته شو معلومیږي دا چې دا خدای خبر کړی دی خدای هغه څوک خبره چې پیغمبر وي زموږ منصوبه ناکام شوه و چې ناکام شوه نو بیا مو بل ځای ورته لاره ونیوله او په دې سوچ کې اندازه م ولګوله چې دوی به مازدیګر دې ځای ته رارسي او دلته به خامخا دوی خپل پړاو اچوي او د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بل ځای کې دی نه شي نه دې نه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دې نه وروستو بیا شته لرې دي ځای نه ځان ورته بالکل یو ځای کې پټ کړه او چې څنګه نبي علیه السلام سره د ملګرو راورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله وو چې که خیر وشو پرې حمله کوو نو څه چارې را سره وکړو صلات خوف وکړو صلات خوف دې ته وایي چې نیم ملګري ځان پسې ودرئ او نیم دشمن ته مخامخ ودرئ دا نیم چې کله یو رکعت د امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي امام دویم رکعت وکړي او د دې دویمې ډلې لومبي رکعت شي او بیا یو ډله هم ځان له خپل یو رکعت وکړي بله هم وکړي نیم دشمن ته ولاړي نیم امام پسې ولاړي په داسې طریقه صلات خوف دا اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی بلکې وایي چې مونږ خو وایي چې دی په مانځو درېږي او مونږ به پرې حمله کوو چې اوس مو قتل نو غون نیم خلک یې مونږ ته مخامخ ودرول نیم ورپسې په مانځو درېدل هغې چې ورسره رکعت وکړه هغوی رالل مونږ ته ودرېدل دوی ورلل هغې سره دویم رکعت وکړو بیا هغې خپل رکعت وکړه نیم مونږ ته ولاړ دي بیا رالل هغې مونږ ته ودرېدله نورو خپل نیم بس زمونږ منصوبه ناکام شه وی ملګرو ته مې وایي چې ما درته نه وي چې دا رښتونی پیغمبر دی دروغجن نه دی ګوره په کومه طریقه یې مونځ وکړه ومې خپل مونځ وکړه ومې زمونږ نه سوکیا وکړه د ملګرو بیا حضور پاک ملګرو ته وایي چې دا سړي خو مونږ نه صبرېږي
یو ځای مو ته لار بدله کړه بل ځای د مانځه دې چل پل نیول غواړي کلک ونیول خالد ابن ولید سره د مرګري گرفتار کړ او حضور پاک ته پیش کړ لیکن نبی علیہ السلام رحم دلو دشمن داسې دشمن چې علاقو ته ورسي کم ځای کې پریدي وی معافي کړو چې زه معاف کړې وی دوه نخې خو مې دا شوې چې دا سړی رښتونی دی او دا پیغمبر دی او بله نښه مې دا وه چې کله مې ورسره جنګ کړی دی جګړه مې ورسره کړې ده نو هغه وخت سره به زه مطمئن نوم ما به بې ځایه جنګ کې ظلم کې الله به مې نو مطمئن اوس په دې ششو پنج کې چې زه څه وکړم وی ماړه کې دا فیصله وکړه چې زه عیسائی کېږم حقیقت پیغمبر اسلام سره خو مې دشمني ده سخته دشمني ده احد کې مې ورسره مضبوط جنګ کړی دی بدر کې مې ښه مضبوط جنګ کړی دی خندق کې ترې جنګ مې ورسره کړی دی نو دشمن سره خو نشم تاپې کېدی که رښتونی دی خو نشم کېدی ضد دی ضد خو زه راشي عیسائی بشم یا یهودي بشم هلته به زه دی کې نبی کریم او د ده رورو ولید مسلمانو روی مسلمان دی نبی علیہ السلام ولید راوغوښته وی ولیده وی خالد ډېر هوښیار دی مونږ سره ډېر جنګونه وکړل خو داسې هوښیار سړی د اسلام نه لرې نه دی پکار دی چې دا سړی مسلمان شي د ده دومره لوی تجربه ده او دومره هوښیارتوب دی نو چې دا د کفر دپاره استعمالیږي د بوتانو دپاره نو پکار دی چې دا د اسلام دپاره پکار راشي وی دا الله رسوله څه وکړم وی یو خط زه لیکم د خالد ابن ولید په نوم دا والا یو سا ممکن ده چې دا سړی خدای مسلمان کړي اوس خالد ابن ولید وی زه په دې سوچ کې چې ته شام ته ځم وی عیسائی کېږم وی دې کې زما رور راغی ما له خط راوړه مې چې دا څه دي وی یاره نبی علیہ السلام دا خط راکړی دا لږ وګوره چې خط مې ولیکه نو په خط کې راته حضور پاک او د شپې مې خوب لا بیل ولید د شپې مې خوب ولید چې خطرناک ځنګل دی غلي دي پکې ازغري پکې او ډېر د خطرې سیزونه دي په دې ځنګل کې زه پکې روان یم ډېر خطرناک دی او چې روان یم نو یو صفا لارې ته تې ووتم د دې ځنګل نه پاکه لاره د صفا لاره د روغه رڼا اس پکې تیاره نشته او اس تکلیف پکې نشته او اس نقصان نشته وی دا خوب مې ولید وی دا خوب نه مې معلومه کړه چې زما دا کوم دین دی د جاهلیت او د کفر او د شرک دا خطرناک ځنګل دی دا د هلاکت ځنګل دی او زما روح ټیک دی زه وځم د دې نه اوس کوم طرف ته چې وتم دا به زما د رڼا لاره وي صراط مستقیم به وی دې کې ورور راله خط راوړه چې خط مې وکړ نو په خط کې راته لیکلي چې خالد ته ډېر هوښیار دی او قابل سړی ته د اسلام نه لرې پاتې کېدل تاله نه دي پکار که بل سړی وي چې هغه ناپوهي د اسلام نه لرې پاتې کېږي بېله خبره ده نو ته هوښیاره مې پوهه مې عقلمنده مې اسلام نه ځان لرې مه پاتې کوه زه دعوت در کوم ته مسلمان شه راشه مسلمان شه او دا خپل طاقت د کاڼو دپاره مې استعمالوه د بوتانو دپاره دا طاقت د الله د ذات دپاره استعمال کړه وی چې دا خط مې وکته وی ما وی چې ما خو د حضور پاک سره ډېر جنګونه کړي او ما خو احد کې داسې جنګ ورسره کړی چې او یا مضبوط مسلمانان زما د لاسه شهیدان شوي دي دا ته څه وی ما د خط د چا نه راوړه وی ګوره ته پرېږده تا نبي علیه السلام لیدلی نه دی ولې مې لیدلي زما د قوم سړی دی 53 کاله په دې مکه کې مونږ سره تېر کړي دي وی ښه نو تا ورته د دې نه دي کتلي حضور پاک ډېر رحم دل دی دا خط قسم دی چې نبی علیه السلام ما له راکړه ستا په نوم وی مې چې ښه ورېځه خدای به خیر کړي وی زما یو څو دوستان یو صفوان ابن امیه د امیه زوی دی هغه له ورغلم د کله مضبوط خلک او جنګي ماهرین کافران صفوان ابن امیه له ورغلم دروازه مې وډبوله صفوان باره ووت خیر دی خالده ما وی یاره بس مونږ خو ډېر عمر د دې کاڼو عبادت وکړو او ما ته خو دا سړی دا پیغمبر رښتونی ښکاري ستا څه خیال دی مړه زه چې ځو پرېږده دا کفر پرېږدو او د دې محمد ملګرتیا کوو صلی الله علیه وسلم هوښیارم دی مشرم دی د لوی قوم خاوندم دی مونږ پې بدیم نه ښکارو او غلبه هم ګورې را روانه ده ګیر چاپېره قبایل چې څومره د ټول مسلمانان شو نو چې سبا د یارې نه مسلمانانېږو او سبا رسوا کېږو او شرمېږو نو ښه دا نه چې موږ مسلمانان شو په خپله خوښه وی صفوان ما ته وی چې خالده که دا ټوله دنیا مسلمانان شي او یو کس پاتې شي نو به زیم د خلاف بس نورې خبرې پرېږده بس زه نه مسلمانېږم ټوله دنیا رې د ملګري چې ته یې ملګری شه یو زه به په دنیا کې د دشمن مې د مقابل به ولاړم وی ما وی چېرې دې که دا غصه دی جذباتي دي په دې وجه چې په بدر کې
د پلار امیه مړ شوی دی او د ضرور مړ شوی دی نو دا ځکه غصه دي جذباتو کې دی دویمه خبره ورسره نه کوم دوستانه مې ده ورسره د دې نه پس لاړم بیا چاله یو بل زما دوستو هغه لورلم هغه ته مې ووې اکرمه ته د ابوجهل زوی دی هغه لورلم اکرمه زما دوستو دم زبردست جنګي ماهر و اکرمه سره وځو مسلات کو دا ټوله خبره مې هغه ته وکړه چې مسلمانېږو نه غلبه د دې سړي را روانه ده او بیا چې د رسوایۍ نه اسلام راوړو د زور نه نو بده خبره ده او مونږ ته پته نه چې رښتونه دی او در یو لوی نسب او قوم خاوند دی نو که د مونږ ملګري شو بد یې پرې نه ښکار وی اکرمه وی چې سوال نه پیدا کېږي چې زه مسلمان شم که دا ټوله دنیا را د تابع شي دا ټوله دنیا زه یو دشمن بیم ما وی چې دا د ابوجهل زوی دی پلار یې بدر کې مړ دی د پړه کې غصه پرته ده دا هم نه مسلمانېږي یو بل دوست مې هغه لورلم عثمان ابن طلحه هغه لورلم چې عثمانه زما خو بدل دی زه خو بس ما ته خو د اسلام رښتونی دین ښکاري او دا سړی ما ته رښتونی پیغمبر ښکاري او ډېر زیات مخالفتونه وکړل موږ څه ګټه وکړه خو بدې خبرې خو نه کوي او د کاڼو عبادت مه کوئ بوتان مونږ په واقعي په خپل لاس جوړ کړي دي نو چې په خپل لاس هم کوم شی جوړ کړو هغې ته سجدې کوو او زنا مه کوئ نو خبره بده خو نه ده او بچي مه وجنئ نو خبره خو بده نه ده هغه وایي لوڼه مه قتلوئ نو خبره خو بده نه ده او بربند طوافونه مه کوئ نو خبره بده نه ده مردارې مه خورئ نو دا څه بده خبره ده پردی مال مه خورئ دا څه بده خبره ده پاک اوسېږئ کومه خبره ده هغه غلطه چې موږ پکې نقطه راوباسو عثمان ما ته وی چې خالد مقصد دې څه دی مې چې مقصد خو مې دا دی چې زما خوړه کېږي که ته مې ملګری شوې نو زه چې زه مسلمانېږو عثمان وی چې ما هم بېګا دا سوچ کړی ملګری مې ځان له کته ملګری مې کته خو داسې کوو چې یو ځای نوځو که یو ځای ووتو نو هسې نه خلک را باندې شکیان شي نو دلته راته غم پېښ نه شي نو یو ځای دی جج هلته به ځم لاړ شم او ته م راځه هلته به سره میلاوېږو بس وی خوشحاله شم چې ملګری مې پیدا شو وی چې هغه مقام ته زه لاړم نو عثمان زمانه مخکې رسېدلی و په خپل ساري باندې سور و چې لږ لاړو نو عمرو بن العاص مشر سړی دی هوښیار جنګي ماهر چې مشورې به د مکې کافرانو اخېستې را دنه به اخېستې را سره میلو شو مونږ ته وی چته دی مو وی خدایه دا خو مشر دی منصوبې د جنګ خو به ده تیارول او قابل سړی دی اوس ده سره څوک و مونږ ورته ته چېرته ځې وی نه تاسو راته ووایئ مونږ وی ښه نو بد خو به نه ګڼئ وی زه پوه شوم در باندې زه پوه شوم تاسو جوړ مدینې ته روان یې مونږ هم دغسې وګڼه وی زه م روان یم زه م روان یم څه سوچ دی ستا ته م روان یې ستا څه سوچ دی وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کې چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم مسلمان بشم خو د خپل قومیت مې پرېښودم نن مې لکې سوچ وکړه چې راشه دې ګنده ځان وباسه وی چې ګوره اوس اسلام خو عجیبه دین دی که نه قسم دی چې سړی سوچو کې زمونږ دا دین مونږ له خدای خوښ کړی دی الله وایي ورضویت لکم الاسلام دینا پاک دامنۍ والا دین دی پاک دامنۍ والا مرداره مه خوره پردی مال مه خوره د مشر عزت کوه د مور پلار احترام کوه د بچي او د یتیم په سر لاس ایږده خدای ته سجده لګوه د لوڼو حق مه خوره د خور حق مه وهه ګاونډي ته ضرر مه رسوه دې کې کومه داسې خبره ده چې هغه زمونږ د فایدې نه ده کومه خبره کې زمونږ تاوان دی د شریعت خلاف چې مونږ سر وباسو د شریعت خلاف چې مونږ ځان چلو نو دا کې به زمونږ پوره تاوان دی ولې لور جمدی خښولو کې تاوان نه دی ولې لور له خپل حق ورکولو کې تاوان نه دی ولې بدعملي کول او زناکاري کول تاوان نه دی د وجود تاوان د مال تاوان او د مسلمان عزت اخیستل تاوان نه دی ولې پردی مال خوړل ستا مال چې څوک خوري ته نه خفه کېږي نو پردی ولې خوري ستا د مشر چې څوک قدر نه کوي ته نه خفه کېږي نو پردی مشر قدر ولې نه کوي ستا د بچي په سر چې څوک لاس راکاږي ته پې خوشحالېږي د پردي بچي په سر ولې لاس نه راکاږي ستا ګاونډي چې تا ته ضرر رسوي ته خفه کېږي نو ته ولې بل ګاونډي ته ضرر رسوي تا سره چې څوک ښېګړه وکړي او ته یې قدر ونه کړې خفه کېږي به که نه نو چې خدای در سره ښېګړه کړې ده نو د خدای قدر ولې نه کوي سر ورته ولې په ځمکه نه ږدي د اسلام کومه خبره داسې ده چې هغه کې زموږ تاوان دی خو موږ ځان له په خپله د اسلام خبره تاوان ګڼو اسلام کې قسم په خدای زموږ ګټه ده اسلام رڼا مذهب دی اسلام روښانه مذهب دی کور کې امن ګاونډ کې امن اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړی دی
ډېر غلط رخ استعمال کړی دی. نو خلکو ته مه ګوره، جرمونو د خلکو ته مه ګوره، اسلام ته وګوره. یو سړی وی راغی کنه مسلمان شو، جومات ته وی راننوته، نو هغه چا ورته وی سپلی ځان سره دننه کا. وی ولې؟ وی دا خلک پټی دلته غلا کوي، دا مخکې ځان سره یو څه. هغه وی څوک یې پټی؟ هندوان یې پټی دلته هندوان څه څه؟ وی نه. عیسایان یې پټی عیسایان څه څه؟ وی نه. یهودیان یې پټی یهودیان څه څه؟ وی نه. وی څوک یې پټی؟ وی دا مسلمانان. زه بس وی دغه دین ته مې سلام دی چې خلکو له سپلی پټی. نو ګوره هغه قمقلو، هغه هوښیار نو قمقلو. ولې؟ د یو شخصیت ته وجې دین مه بدنامه وه. یو سړی غلطي وکړه، یو سړی پښتون غلطي وکړه، نو د پښتو خو نه بدنامېږي ورسره. د یو قوم سړي یوسفزی کې یو سړي غلطي وکړه، ټول قوم خو ورسره نه بدنامېږي که نه. یو مولانا صاحب ته چا وی شیخ غلا وکړه، شیخ غلا وکړه، هغه وی ګوره ګیره مه بدنامه. داسې مه وایه چې شیخ غلا وکړه، ګیره دې بدنامه کړه. داسې وایه چې غل شیخ شوی دی، داسې وایه چې غل ګیره پرېښې ده د خپل اغلا دپاره، چې که ګیره مې نه بیا به خلک را باندې ګمان بدو کوي، ګیره به پرېږدم څوک به را باندې د غل ګمان نه کوي. دارالعلوم دیوبند نه سپلی پټه شوې، چا وی طالب غلا کړې ده. مولانا صاحب نه داسې مه وایه چې طالب غل شوی دی، داسې وایه چې غل طالب شوی دی، د طالبې جامه کې راننوتلی. نو اسلام به نه بدنامې. یو شیخ غلطي وکړه، ګیره به نه بدنامې. ګیره خو ورته نه دي ویلي چې دا غله وکړه، ګیره پرې منې کوي. یو مولا نه غلطي وشوه، مولا پسې مولاتوب پسې به کنځله نه کوي، مولای خو ورته نه وایي چې دا کار وکړه، ده غلطي وکړه. نو اسلام به نه بدنامې. اسلام ډېر ښکلی مذهب دی چې الله فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا، ما د اسلام غوندې دین غوره کړی دی. نو چې خدای کوم شی غوره کړي هغه د خیر کې د شر به وایي، اوس هغه د خیر چې دی ورسېدل مدینې منورې ته. اوس ګوره ورته چا ورته ویلې نه دي، نو ویې لمبل اوښان یې سمرو لاولې ولمبل، زیاتي نوکان ویښته مې کټ کړل، ښایسته جامې یې ځان سره وړې وې هغه یې واغوستلې. خیر اسلام خپله سړي ته پاکوالی ښایي او خوشبویي پورې کړه. ولید وله راغی د خالد ابن ولید رور، وی رور یې څه کوې؟ راورسېدی؟ وی راورسېدو. وی چې مونږ خو راورسېدو، خو ودرېږه جامې بدلو. هله شا به وي زر کوی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو استقبال کوي، انتظار مو کوي. صبر وکړه وروره، داسې پلیت وله نه شو ورتلی چې جامې پاکې کو، وجود پاک کو. دوړې لرې کړو بیا به ورځو. درې واړو جامې بدلې کړې، غسل یې وکړل، صفا جامې واچولې، خوشبویې واچولې، او بیا نیغ لاړل مدینې شریفې ته. او چې په جومات ورننوتل، حضور پاک دقسې ورته ولاړ، مسکې ورته ولاړ دی، مسکې. او دی چې ورغلل سنگ خالد ابن ولید لومبي، یا به ورته دشمن وی، یا به په جنګونو کې کنزل ورته کول، او د حضور پاک نوم به روانو، نوم به ولا په بد واغشته، مزمم به وی، محمد به نه وی. محمد معنا د صفت خاوند، ښکلی د ستایل شوی. مزمم معنا چې هغه انسان چې په بدو یادېږي. نو د پیغمبر علیه السلام ښکلی نوم به نه اخېسته، خراب نوم باندې به یادو. او چې اوس لا مسلمان نه دی، وروسته مسلمانېږي، او 15-16 منټه پس چې جومات ته ورنوت وي السلام علیک یا رسول الله، دا الله رسول په تا دې سلام. او فوراً حضور پاک دعوت نه دی ورکړی، فوراً اشهد ان لا اله الا الله، در دې خبرې گوی ورکوم چې الله یو دی، شریک نه لري. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، د دې خبرې گوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله خپل بنده او د الله استاد او پیغمبر دی. او چې څنګه کېناسته لومبې سوی وي د الله رسول مخ سترګې د سره نشم لګولی، ما ډېر لوی جرمونه کړي، ما په هر میدان کې ستا مقابله کړې ده، ما په هر میدان کې ستا دشمن مقابله کړې ده، او ما څو ځله ستا د مرګ نیتونه کړي دي، یو ځله نه څو ځله مې د مرګ نیتونه کړي دي. او د دنیا مسلمانان صحابه زما د لاس نه شهیدان دي. اوس به زه څه کوم؟ وی دا کلمه چې دی ووایي د یارې دی ووایي که د زړه نه وي؟ نه، یاره نشته، دا مې د زړه نه ووایي، د زړه نه زه دا منم چې اسلام حق دین دی او ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. وی زه بس الاسلام یهدم ما کان قبله، دې نه مخکې چې دې څه کړي دي د اسلام د وجې معاف، ختم. خدای دا درې مضبوط کسان مسلمانان کړل. ګوره اسلام ورو مضبوطیږي چې هغه بل عثمان بیا وروسته، هغه بل عکرمه د ابو جهل زوی هم بیا وروسته مسلمانېږي. دې وخت کې نه وروسته مسلمان شو. اوس چې کله مسلمان شو تجربه خو یې شته،
اتفاق دو غزوه موته جوړه شو. یو کافر دی لوی شرحبیل ابن عمرو غسانی، دا د هرقل چې د روم کم بادشاه د هغه د طرف نه دی د شام گورنر و. نبی علیہ السلام یو صحابي لږ حارث ابن عمر رضی الله عنه هغه له خط ورېږه ودا به شرحبیل ابن عمرو غسانی ته ورسېد، د اسلام دعوت یې ورکړ. هغه ظالم دا د پیغمبر سم استاد ملک شي دی، استاد خو به نه وځي، استاد دې به نقصان نه ورکړي. حضور پاک پاغي صح خفه شو او د دریو زرو کسانو یو دسته تیار کړ. استاد خو څوک نه وځي، ما خو استاد ولېږه د ایمان دعوت مې ولا ورکړ چې نه قبل او ډیرو کافرانو سردارانو د اسلام دعوت قبول نکو. ډیره خدای چې قبله د خپل لنه قبول کا، اسلام زور نه دی. ګورې ما ته تیل جوړ ویلي دا خلق اسلام بدنامي، دا ناقص العقل دی. پوهیږي نه اسلام په زور خور شوی دی، په زور د چا په زړه کې څوک اسلام نشي وردن نه کول. پلار په زوی په زور خپله خبره نشي مناولی، گاونډي په گاونډي نشي مناولی، مورې په لور نشي مناولی، نو بل څوک به څنګه مناولی؟ اسلام د زړه شی دی، د جنګونو هغه وجې جدا دي. درته مې ویلي په دې خفه شو چې دا خو استاد دی که دې منلې او خفه ما د خیر یو دعوت در که دې نه مننو ته پیشه خپل دین دې پیشه. نو نبي علیه السلام د 3000 کسانو لښکر تیار کړ او حضور پاک د سپینه جنډه جوړه کړه، سپینه، او زید ابن حارثه یې ورکړه او وی فرمایل وی دا زید ستاسو امیر د مشر دی، که دې شهید شو نو جنډه به د جعفر سره اب امیری، که جعفر شهید شو نو جنډه به د عبدالله ابن رواحه سره، او که عبدالله ابن رواحه شهید شو نو چې بیا چام جنډه واغشته به د مسلمانانو مشر. نو چې پیغمبر علیه السلام دا خبر وکړو دا ښکاره وکنه چې زید به شهید کیږي، یو پیشنګویي شوه. جعفر به شهید کیږي، عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه به شهید کیږي. دوی چې لاړل یو ځای ته ورسېدل، هغې شرحبیل ابن عمرو غسانی ته پته ولګېدله چې مسلمانانو خو زما خلاف لښکر را لېږلی دی. هغه د روم بادشاه هرقل ته اطلاع ولېږله، هرقل د 3 لکو فوج را ولېږه، 3 لاک، 3000 او 3 لکه، 3000 او 3 لکه، څومره لوی فرق. مسلمانانو ته چې پته ولګېدله د جاسوسي نظام نه بغیر جنگ نشي ګټلی، جنگ کې به خامخا ستا جاسوسي نظام چې ته د دشمن د حالاتو نه خبرېږي، څومره وسله ده، څه قسم وسله ده، په کوم طرف در باندې راځي، د هغوی اراده شته نشته، ډېرې خبرې دي. په جاسوسي نظام نه اوس هم فوج نه چلېږي بغیر د جاسوسي نظام نه. جاسوسي نظام په هغه زمانه کې مو نبی علیہ السلام هغه صحابو سره لېږلي چې راغی وي 3 لاک لښکر دی کم و بیش. صحابه وایي چې دا خو موږ لږ یو، 3000 خو د 3 لکو مقابله نشي کولی. واپس شو نبی علیہ السلام ته به الوایو چې لښکر خو 3 لکه دی. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه لښکر والا ته وی اے مسلمانان، وی سمو خیال دی زمونږ مقصد د دنیا ژوند دی او که د آخرت؟ وی د آخرت. وی مقصدم جنت دی که دنیا ده؟ وی جنت. نو خو چې هغه ډېر دی مونږ کم یمړه شو نو چېرته به ځو؟ خو جنت ته به ځو، کم خوا به ځو؟ نو واپس ته ځو. او وی قسم دی د مرګه زه یېرېږم تاسو نه یېرېږئ، زه د مرګه یېرېږم. ځکه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. وی تاسو کې هیڅ څوک هم داسې نه پاتې کېږي چې په جهنم ور نشي، هر سړی به په جهنم ورځي، جهنم باندې به یو سړی هم نه پاتې کېږي. ان منکم الا واردها، الله یو کس داسې نشته چې په دوزخ ور نشي، هر سړی به پې ورځي. کان علی ربک حتما مقضیا، دا د خدای مضبوطه فیصله ده. نو یریږم خو زه هغه د جهنم ورتللو نه مراد د جهنم د پاسه پل دی، تاسو جو د پل صراط وایي، په هغې تلل دي، دې نه هېڅوک نه بچ کېږي. په جهنم د پاسه بار سړی تېرېږي. او ښکاره خبره د احادیثو کې دا دي چې هغه پل بغیر د خدای د طاقت نه په هغې پورې وتل ممکن نه دي. ګران خبره ده. نو د مرګه خو زه یریږم، زه په دې سوچ کې چې مړ نه شوې، ځکه دغه جهنم سره به څه کوې، پل سره به څه کوې، پورې به وځم او که نه. نو چې زه ستاسو نه زیات یېرېږم او زم بیا وایم چې بس نه ځو واپس، چې مړه شو به شهادت راغی او که جنډي پاتې شو نو څه به کېږي. قوم کې جذبه پیدا کړه ویلی چې پې ورځو. موتې ته ورسېدل، جنګ شروع شو، غزوې موته ورته وایي، جنګ شروع شو. او دا په جمادی الاول 8 هجري وه.
جنگ داسې شروع شو چې چاته 3 لکه او چاته 3 زره داسې جنگ شروع شو چې اق زید ابن حارثه رضی الله عنه چاته جنډه وا دا شهید شو لومبي هم دې شهید شو مشر مخکی دې مخکی جنډه وسره وا او چې څنګه دې شهید شو نو فورا حضرت جعفر جنډه واغشتا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو دغه فرمایلی جعفر چې جنډه واغشتا یو کافر پر منډه کړه خیلا سی ولو ذاته پرې شو زری په دې ګستا په دې جنډه ولې هغه تور او چتا کړو ټس چې دا ګستا سي ته وو دیم پرې کو د زر په دې خپو کې ودي سینه کې جنډه راټینګ کړه هغه په ټس چې وارو کړه سره ولو نو دریم نمبر جنډه عبد الله بن رواحه واغشتا څنګه حضور پاک فرمایلی کافر پاگر اغون شو عبد الله بن رواحه شهید کو جنډه خالد ابن ولید لاس کې واغشتا اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دا منظر خدای دقه سے مخامخ خی نیخ پنی غیوت خی مکاشفه دا کشف دی دا وته خدای پردې ختم کړلې او دا منظر دقه سے وتخکاری او جمعات کې ناس دی او فورا رسول الله مبارک په جړا شو او فورا وی قتل زید شهید شو اخذ الرأية جعفر جنډه واغسته بیوی جعفر شهید شو اخذ الرأية عبد الله ابن رواحه جنډه پلاس کې واغشته او سترګې بیگی بخاری شریف کې حدیث دی او بیا فورا فرمایي وی عبد الله ابن رواحه شهید شو او جنډه چا واغشتا اخذ الرأية سيف من سيوف الله دا الله د تورو نه یوي توري جنډه پلاس کې واغشته خالد ابن ولید ته ځکه سیف الله وای د الله تورا دې میاس کې یو خبره کومه خالد ابن ولید د دنیا جهادونه کړی دي نه پس مضبوط لوی مجاهدو تی وی فرنٹ لاین چې وته وي خطه اول وته وي لومبه د رستو پلس او چې کوم رستو دي خلک دي مخکې کړل ترتیب بالکل بدل کو دوه وجونه یو خدا چې د مخکې خلک ستړي دي دمه بشي رستو خلک هغه ستړي نه دي دا به مخکې کوم دویم دا چې دشمن باندې باروک پریوزي ځکه د مخکې خسوره دی جنگیدل نو پیجن یو بل اغي باندې بدارو پریوزي دا جوړنه ویل اخر ولا راغی ګور جنگ کې بڑا حکمت عملی استعماله چې سار د جنگ شروع شو او خلک خواره واره کړ سکونه ګډ وډ کړل یو سب د یو نه لري بل د بل نه لري بل د بل نه لري او سیروستو په غونډو کې نور چې کم ستړیو زخمیانو چې دشمن سبا جنگ ته راغی هغه ویل کړه شپې ولا نور کومک امداد راغلی دا خلق نو دا سوره د جنگ کې دانو دا نبی دي ورا غونډو باندې خلق ولاړ دي نو ګوره لوی خبره په جنگ کې د دشمن د بیلات روب دي چې روب پریوزي سبا جنگ شروع الله هغه درو لکو لخر له شکست ورکړ مسلمان لخدای ګټه ورکړه غنیمتونه حاصل کړل د دنیا وستی جمع کړل حاصل کړل هغه شرحبیل پکې گرفتار شو مردار شو پکې چې هغه کم مشرو لوی سردارانی مردار شو او دی بیا واپس را مدینه منوره ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے جعفر لاسونه کټ شو نو نبی علیہ السلام الله با جعفر له په جنت کې داسې لاسونه ورکی چې ابل قد وزر غوندې کار کوي او دې بچ کم دې په جنت کې ګرځي په الوزي او د جعفر ماشوم زوی چې بچرتا حضور پاک ولید نو ورته یا ابن ذل جناحین اے د دو وزر ولا زویا او عبد الله بن رواحه رضی الله عنه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې ما هغه په یو تخت باندې ولید او تخت یې لقیده دا تخت داسې لقیده کله بداسه ته کله بداسه ته کله بداسه ته کله بداسه ته هغه تخت یې لقیده نو علماوی ته تخت لقیده مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي دي وی تخت یې ولې لقیده یو واقع نقل کړی دا وی چې سومنات باندې کله محمود غزنوی حمله وکړه او دا سومنات فتح شو سومنات دا یو لوی د بوتانو عبادت خانه وا مندرو اندوان فتح شو سومنات چې داغي کوم لوی قلعه او لوی مندرو هغه کې دنه نو پاګه د پاسه د اسلام جنډه ولا نو دا چې څومره اندوانو دا وته ټول لاګول شو او محمود غزنوی ته وی چې بس دا څه کار دی چې موږ د یو درخواست کو په دې مندر کې زموږ یو غټ بوت ته ارڅ چې کې خدای یو بوت عالم ماته څومره پیسې چې غواړي درکو څومره پیسې چې غواړي خو له نو باسه
ځکه بوتان د ټول مات کړل چې په کوم ځای به ورغی فتح کول بوت پې ماتو بوت پې ماتو بوت پې ماتو ټول زمونږ بوتان دې مات کړل زبر چې څه دې وکړل او دې کړل خو ته دا مهرباني وکړه چې دا کوم غټ بوت دی په منځ کې دی دا راله مه ماتوه پیسې چې ته څومره غواړې دربه چا ورته وی چې صاحبه خیر دی یو بوت دې پکې وي که نه یو بوت دې وي دا به پرېږدو بله پیسې راکوي زرګونه روپۍ راکوي یو سره او سپین هغه زمانې اوس خو روپۍ زمونږ اصطلاح کې ده که نه هغه زمانه کې چې څه څه کوه او سره او سپین او هر څه راکوي یو به ورته پرېږدو د دمړه نرم شو زوی صلاح پې کوو نو د شپې خوب ولي چې د میدان دی د حساب کتاب محشر نو یو فرشته مې دوزخ ته راکاږي نو بلې فرشتې د مټ ونیو امې جنت ته راکاږي دا دوزخ ته چې مې کومه فرشته راکاږي نو دی وی دا بت فروش دی وی بت خرڅی دوزخ ته یې غورځو هغه چې جنت ته مې کومه راکاږي هغه وی نه بت شکن دی بوتان ماتوي د دنیا بوتان یې مات کړل نو زه ځکه جنت ته بوځم نو څوک یې یو خوا راکاږي څوک یې بل خوا چې د خوبه راپاڅېده هله شا به دا بوت ماتوی نو الله شان ته ګوره چې بوت له ټس ورکړو ماتې که وی غورځو دنه ګېډه ډډو دنه پکې دومره هیرې جواهرات و چې هغې هندوانو څومره پیسې ورکولې هغې نه پکې زیاتې پیسې راوتې دا خو خیر د دې مثال نه دی مولانا ادریس کان دهلوي مثال نه ورکوي ستاسو د پوهې دپاره ده وایي تخت یې ړقېده ولې ړقېده جنت ته روان دی ګورې او هلاویږي ړقېږي ولې ځکه ویده وي چې زما مرګ نه دی خو یارېږم خو یاره که مړ شم شهید بشم نیک به الله له لاړ شم او قوم کې جذبه شهادت پیدا کړه نو هغه تردد غوندې د دنیا د ژوند او د مرګ په منځ کې چې الله وایي ان منکم الا واردها چې هر سړی په جهنم ورځي ټول باندې به د پولیس ورات او خطرناکه لار ده نو لږ مې تردد دی چې یاره څنګه به کېږي خو بیا هم د خدای په لار کې جنګېږم او شهید کېږم الله مسلمان له فتح ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې درېو صحابو ډېر زیات پریشان و انتهایی زیات حضرت جعفر د ترزوی ماشومان بچی تی پاتې شو حضرت زید دا د پیغمبر علیه السلام ماشوم لوی کړی دی زید ابن حارثه او په لومبه زمانه کې به ورته زوی وي زید ته به د حارثه زوی نه وایه د محمد زوی به ورته وایه صلی الله علیه وسلم بیا الله منع وکړه ادعوهم لآبائهم نو بیا وی د خیر اوسو در پلان مو مخله نو ماشوم یې لوی کړی زید او عبدالله ابن رواحه دا د حضور پاک شاعر د نبی علیہ السلام په صفت کې به شعرونه وي او د مکې د مشرکانو بد به وي په دې دړمنو خپه پې و خو خیر په غزوې موته کې دغه شامیانو له رومیانو له رب العالمین د مسلمان په لاس 3000 مسلمانو له په لاس باندې الله 3 لکو کافرو له شکست ورکړ الله مسلمان له فتح ورکړ دا ټول د مکې مکرمې د فتح لارې دي هغه د فارس بادشاه کسرا به ورته وي نوم یې سو دغه زمانه کې پرویز نومو پرویز ابن هرمز مشهور نوشیروان بادشاه چې عادل تیر شوی دی دغه نوسیو هغه ته خط ولیکه نبی علیہ السلام خط یې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه له ورکړه وی دا خط ولا ورسوه هغه له چې خط سین ورسېد دقسې یو ګورنر لی ورکړه ګورنر خط ورسو هغه ډېر بدماش و هغه فورا د نبي علیہ السلام خط وشلو خط یې ټوکړي ټوکړی کړ او عبدالله ابن حذافه ته وی تا استازي د استازي وجل منه دي ګنې ما به د سره اوس کتلي او زازان د یمن بادشاه د سلطنت لاندې و د گورنرو هغه ته وی خط هغه ته ولېږه وی دوه مضبوط پهلوانانو ګوره ښه مضبوط او ښه مضبوطې تورې والا ورکه وسله ورکه او چې لړ شو دا پیغمبر گرفتار کړي مالې راولي او که گرفتارولی نشي څه مسله وه نو چې مړی کړي او سر یې ماله راوړي دومره هغه جذبه کې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه راغی وی څه چلی وکړه وی صاحب هغه ستا خط پرې وشلو وی اللهم مزقهم کل ممزق خدای د ده دا بادشاه یې تس نس کړي خط یې ولې شلو الله همغسې وکړه څنګه یې وکړله د ده زوی شیروی د هغه نوم و شیروی او د ده ښځه وه شیرین د هغې نوم و د دې شیروی میرنۍ مور وه ښځې ګڼې وې دا زوی په دې میرنۍ مور عاشق و عاشق دی په دې مور نو ده وی چې دا مور به زه په کومه طریقه خپله دغه کې راولم میره مور یې ده ظالم
نو هغه دا چل جوړ کړ چې دا پلار چې دی نو دا په څه طریقه مړ کړم دا پرویز نو چې دی زه مړ کړم نو ښځه ما ته پاتې شي که پلار هم پې پیو چې د ما دا زوی حرامي دی دی هر کله چې په ما به حمله کوي ځان به یې ساته نو پلار یې بیا په الماری کې چې کوم مخصوص سامان هغې کې زهر په یو شیشه کې بند کړي زهر او د پاسه یې پې لیکلي دوا مفید للبا دا هغه دارو دی چې دا انساني قوت دپاره ډېر زبردست شی دی هغه ته پته چې دا حرامي هر کله چې که زه مړ کړم زما دې سامان له به راځي خو چې دې م رانه جمدې پاتې نه شي دې خواته دې بادشاه د پیغمبر علیه السلام په مرګ پسې د زازان د یمن گورنر ته دوه کسه پهلوانان ولېږه هغې یې تورې ورکړې هغه په زهرو کې دغه کړی دی سرې کړې او نبی علیه السلام پسې لاړه دومره قمقل دي چې حضور پاک ته تاسو نږدې کېدی قدرې هم نه شئ ګرفتار کوئ یا چې سر پرېږده داسې وړه خبره ده د مکې مشرکانو ځانونه وشلول نږدې قدرې ورته ورونه رسېدی شو اخوه دوه کسه ولیږل دلته خدای پاک نبي هم خیره وکړه وي د ما خطې وشله خدای ته هلاک کړي تس نسې کې زوی لګي شو پلار باندې حمله وکړه پلار یې مردار کړه ور وځې کې دننه دننه خیره ولګېده د حضور پاک خیره ده چې مردار یې کړه هلته معیاري مور ته یې پته ولګېدله چې زما خاوند خو یې مړ کړه او دا خو به اوس ما ځان سره ساتي نو دا خو زما دپاره غټ شرم دی هغې زهر اوس کړه هغې ځان مړ کړه چې دا خو ماله شرم دی ده چې څنګه پلار مړ کړه ورغې د پلار الماری یې کوله وکړه مخصوص سامان اوس په قبضه کېلي بادشاه یې په قبضه کې واغېشته لکه څنګه چې دغه راشي یو څه ورته مارشل لا ولګي مارشل لا ولګوله د پلار مخصوص سامان چې څنګه یو کتل شیشه پکې پرته ده په هغې یې لیکلي چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت دپاره ډېر زبردست شی دی خو پلار ورته پېښ شوی په دې حرامي سخوندر خو پې و که نه په دې سخوندر هغه ته خو پته وه چې دې به دا لوبې کوي رونو یاد وساتئ موږ د خپلو بچو د دنیا تربیت وکړو خو د دین تربیت هم ولې نه دی کړی داسې ده که نه ده موږ خپلو بچو له د دنیا تربیت کوو چې دې ډېرې پیسې وګټي دنه غټ افسر جوړ شي غټ تجارتي ته جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي خو دیني تربیت هم ته جوړ نه کړو نو چې دیني تربیت ته بچي له ور نه کړه دقسې سخوندر به ته جوړېږي بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې نه خور پېژنې او نه رور پېژنې او که بچي له دیني تربیت ورکړه نو د پلار او د مور په قدر به پوهېږي بیا هغه ته خو پته وه چې زما دا زوی بار کله لوبه کوي دا شی ورته زهر یې ورته بند کړو چې هغه شیشې ته او زما د پلار چې دومره ښځې ساتلې دا دارو به یې خوړل شیشې په خولې راواړو له قلقل خو چې څنګه تېر شو لاته یې وټکولې هغه مردار شو ښځه هم لاړه بادشاه هم لاړ زوی هم لاړ د پیغمبر علیه السلام دعا ټیک شوه که نه تس نس شوه هلته هغه دوه کسان نبي علیه السلام له ورسېدل تورې پټې کړي دي چې ګورې و دی به څنګه به ګرفتاره و بلا مرګري ته ګیر چاپېره تودي بلا ملګری دی لوی شان دی د حضور پاک خو لوی شان کې دی او د دنیا ملګري ته ګیر چاپېره تودي او د حضور پاک ملګري ماشاءالله دنیا کې داسې چېرته نه دي تېر شوی چې لاړې به یې توکلې هغه صحابو لاسونو کې نیولې په مخ به یې مږلې چې خولې نه به یې خراش کې توکه صحابو به لاس کې نیوه په مخ به یې مږه او چې دی ورغلل او د پیغمبر علیه السلام دی مخ مبارک ته وکتل پوه شو هم پوه شو چې دا د وجلو قابل دی ځان وجل په خلکو او دا خو مخ نه رڼاګانې خېږي خو چې څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېده نو پیغمبر علیه السلام ته خو خدای کمالات ورکړي وو که نه ورته څه وایي نبي علیه السلام ورته وایي ان ربي قتل ربکما تاسو چې کوم ستاسو کوم رب دی او زما مرګ پسې را لېږلی یې زما رب ستاسو رب وجلی دی معلومات والی او زه تاسو راغلی په غلط نیت یې خو یو خبره درته کوم استته نه ویم تورې مو ځان سره دننه پټې کړي دي زه در باندې پوه یم خو یو خبره درته کوم چې د ایمان دعوت در کوم مسلمانان شي او کوم زازان چې را لېږلی یې د یمن بادشاه هغه ته هم ووایې چې دغه پیغمبر تاله هم د ایمان دعوت در کوي اگر چې ما پسې دوه کسه راولېږل مرګ پسې خو تاله هم د ایمان دعوت در کوي دوی دا خبره د دوه کسانو نوټ کړه چې زما رب ستاسو رب وجلی دی نوټ یې کړه کله وجلی دی بېګا شوه دوی چې واپس زازان ته لاړل ورته ویې صاحب هغه خو د آخرې زمانې پیغمبر معلومېږي د هغه مخ خو څه بل شان رڼا کوي د هغه اندازه داسې ده د دې وجود نه پته لګي چې دا رښتونی دی او بل داسې ملګري دي چې خو په هغه ځان قربانوي او موږ ته علم وایي چې تاسو په جامو کې تورې پټې کړې دي دی هم راته ووایي دا د پیغمبر صاحب معجزه به وه دی هم راته ووایي او دی هم راته ووایي چې ستاسو رب چې دی
زما رب ستاسو رب وجلی دی. وی دا ستا څنګه خبره کوي؟ او مونږ ته هم د ایمان دعوت راکړو او زازان د یمن گورنر تا ته هم د ایمان دعوت درکړی. هغه ودرېږه معلومات کړو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده. چې معلومات یې ورکړل بعینه دقه وخت کې دغه شیروی لګېدلی وه خپل پلار یې وجلی. بادشاه د فارس بس زازان مسلمان شو، گورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو. او هغه دوه کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل. او د فارس د بادشاه نه بادشاهي لړه ختمه شوه. لور یې بادشاه کړه، زامن یې نه و. نبي اسلام ته چې اطلاع راولېږله وی اهل فارس خو جینۍ مشره کړله. وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وی چا چې ښځه مشره کړه دا قوم به چرې نه کامیابېږي. خبره خلاصه شوه، بادشاهي لړه تسنس شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی. بادشاهي د نبي اسلام هغې ته ورسېدل. او د هرقل هغه خبره چې کړې وه چې که دا رښتونی پیغمبري نو بادشاهي به زما د قدمونو لره رسېږي. هماغسې وشوه. شام د مسلمان قبضه کې راغی، مصر د مسلمان په قبضه کې راغی، یمن د مسلمان په قبضه کې راغی. دا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې ټول روم او دغه علاقې د مسلمان په قبضه کې راغلی. نور خطونه نبی علیه السلام لیږلي دي. نجاشي ته یو خط لیږلی دی د حبشې بادشاه ته، هغه ته یې خط ولیږه. خط یو صحابي له ورکړ او د نجاشي ته یې ولیږه. دا د حبشې بادشاه و، ډېر ښه سړی و. هغه عجیبه انداز کې دی. خط چې کله نجاشي ته ورسېد پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی و، ځکه د نجاشي بادشاه سره مسلمانان اوسېدل. د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشې ته. دې بادشاه ډېر زیات قدر د مسلمانانو کړی و، ډېر. نبی علیه السلام ورته وویل چې ته خو اول د خدای حمد ادا کړه، خدای بادشاهي درکړې ده. زه ستا شکریا ادا کوم چې زمونږ مسلمانان درغلي دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی، د هغوی د قدر کړی دی، د هغوی د احترام کړی، د هغوی د عزت کړی دی. زه د خدای رسول یم او د خدای بنده یم او تا له دعوت در کوم ته مسلمان شه. او د عیسی علیه السلام متعلق زما دا سوچ دی، ما ته خپل الله وایي د عیسی علیه السلام چې دی د خدای بنده دی، دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی. رښتونی دین چې کوم د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام هغې ته تاسو رابلم. بس هغې نجاشي بادشاه چې خط سنګ ولوسته ملګري راوغوښتل، ملګرو ته یې وویل چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، بلکل رښتونی دی. تاسو چې هر څه کوئ خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږه په ده باندې ایمان راوړو. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کم صفتونه دي ټول پکې موجود دي. دویمه خبره پکې نشته. ګوره سړی مخلص و نو خدای نجاشي هم مسلمان شو، د حبشې بادشاه، او چې څومره د قوم رعیت و هغه ټول مسلمانان شو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکه او خط کې لیکلي چې د الله رسوله ته زما نه اګر چې لرې زه ستا نه لرې خو بلکل ستا دعوت ما ومنه او تا باندې ما غایبانه ایمان راوړه. زما ټول قوم هم پته ایمان راوړلی او دې کې څه یره نشته. دا مونږ خالص د خپل زړه له مسلمانېږو. زمونږ زړه دا وایي، زمونږ کتاب دا وایي، زمونږ معلومات دا وایي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. او زه خپل زوی درلېږم، زوی سره 50-60 کسان کړل او بلا تحفې تحایف یې ورکړل چې دا نبي علیه السلام له ولېږې. څه وینځ یې موله ورکړلې، وي دا به نبي علیه السلام له ولېږې. اتفاق ده چې هغه کښتۍ په دریاب کې غرقه شوه او دی ورته ویلي په خط کې لیکلي و چې که ستا زه خو دلته بادشاه یم رعیت په غاړه دی نو که ته اډر کوې نو زه به دا هر څه پرېږدم ستا خوله به درشم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه خط راورسېد ډېر زیات خوشحاله شو، دعا یې وله وکړله او خوشحاله شو ډېر زیات. او ته چې نه د خپل رعیت سنبالوه دلته مه راځه. بیا دغه نجاشي بادشاه اصحمې نوم و اصحما دی بیا وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو له په مدینه منوره کې اطلاع ورکړه وی نجاشي د حبشې بادشاه اصحما وفات شوی دی او ما ته جبریل علیه السلام ووی که ته په جنازه کې چې دا کټ ته رانږدې کړم نو راځئ چې جنازه پرې وکړو. نو پیغمبر علیه السلام مخکې شو، صحابه ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک په هغه غایبانه جنازه وکړله. دا غایبانه جنازه ګورې په شریعت کې نشته. ښه ډېر صحابه په داسې ځایونو کې وفات شوي دي چې د جنازې هم څوک نو نبي هم په جنازه نه ده کړې او کته په نجاشي خو یې کړې ده. نو هغې کې حدیث موجود دی چې جبریل علیه السلام ورته وویل چې زه درته دا کټ را مخامخ کومه. نبي علیه السلام وایي ما ته یې کټ را مخامخ که ما لیده تاسو نه لیده
نو دا گویا کې غایبانه نشوه، مخامخ په مخامخ په حاضر جنازه کړې ده او دعا مولا غوښتلې ده. دغه خطونه اوس هم شته. نجاشي والا خط هم محفوظ پروت دی، هرقل والا خط هم محفوظ پروت دی، او کم خط چې دا فارس بادشاہ د نبی هم اوشلو هم محفوظ پروت دی. خو یاره هغه چې کم خط دی نو ټوټې ټوټې دی، ټوټې شوی دی. داسې مقوقس بادشاہ ته، د مصر بادشاہ ته، د یمن بادشاہ ته، مختلفو بادشاہانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه ولېږل. بعضې پکې خدای مسلمانان کړل، بعضې پکې کافر پاتې شو. د اسلام طریقه هم دقه ده، چاله به په خولې دعوت ته ایمان ورکوي، چاله به د خط په ذریعه ورکوي، چاله د کتاب په شکل کې به ورکوي. نو دا شپږمه اومه هجره دا د نبی علیه السلام د خطونو وه. خدای پاک مسلمانان ډېر زیات کړل دې سره، اسلام ډېر زیات خور شو. او بیا د هغې نه پس په اومه هجره کې د یهودیانو چې کوم لوی ګړو خیبر هغه فتح شو. خیبر کې ډېرې غټې غټې قلاګانې وې، هغه پکې فتح شوې. او د خیبر یهودیان هغه پکې تابع شو د نبی علیه السلام. اسلام او ایمان خو یې راونړه محرم 7 هجره کې، خو بس بهر کیف تابع شو. ځمکې د مسلمان په قبضه کې راغلې، باغونه د مسلمانانو په قبضه کې راغلل. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د یو حیی ابن احتب لوی یهودي و، د هغه لور وه. هغه په غنیمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدله. مخکې یو صحابي د دې دحیه له نبی علیه السلام ورکړې وه، خو دا خفه وه. وی د ما پلار هم په دې جنګ کې مړ شو، رور مې مړ شو، خاوند مې مړ شو، نو د ما دا خوښه ده که ما د مسلمانانو بادشاه په خپل نکاح کې والي نو ښه به حضور پاک پې ډېره ښه ده. نو ازاد یې کړه، ستا خوښه ده ته م ازاده کړې، که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده، او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده. وی نه، مسلمانه شوه، مسلمانه شوې. دا خو د خدای پاک ستا غوندې شخصیت ما له خاوند راکوي، زه څه کوم په نورو خلکو. مسلمانه شوه. په دې مخې داسې یو داغ و، سور غوندې داغ و. چا یې تپوس کړی یا داغ د څه دی؟ وی ده چې کله واده شم خاوند یې کنانه ابن الربیع و، چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې نه یو سپومې اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېدله، او نیغه د ما دې غېږ کې را پرېوته. نو زما خاوند هم نجومي و او د پخوانو کتابونو پوه و، ملا و. نو ما مې خاوند ته دا خوب ووی، وی هغه څپېله اوچته کړه، دې په دې مخ ښه مضبوطه ووالم. دا داغ د هغې دی. وی ما ته وی ته جوړ د مدینې د بادشاه د نکاح خوبونه یې نه مې چې دغه خوب مې لید څه خبر. او مقه خوب خدای رښتونی کړ، د حضور پاک نکاح له خدای راوسته.